السلام علیکم ګران دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ژوند به مو ښه تیریږي. ګران دوستانو، نن به موږ په دې ویډیو کې زده کوو حروف تهجې یعنې الفابet، سمال لیټرز، کیپیټل لیټرز، واول به زده کوو. د نه علاوه سایلنت لیټر چې کوم دي WH ورډز به زده کوو، یعنې وټ، هو، وای وغیره. نو راځئ چې ویډیو سټارټ کوو. اوس د دې انګریزي د ژبې د رسم الخط او حروف تهجې تورو په باره کې معلومات حاصل کړئ. انګریزي حروف علت واولز او صحیح حروف کانسوننټ او خاموش حرفونه یعنی سایلنت لیټرز وغیره په باره کې ضروري معلومات درکوو. په انګریزي کې د A نه تر Z پورې ټول 26 یعنی 26 حرفونه دي. په پښتو کې تر 40 هم زیات دي. په انګریزي حرفو تهجې کې دوه قسمه حروف دي، لوی کیپیټل لکه A او وړه سمال لکه دا A وغیره. حروف تهجې یعنی الفابet. اوس په دې کې سمال لیټر دي او کیپیټل لیټر دي. دا دواړه زه تاسو ته په سکرین لیکم. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. دا تاسو په وړه کې وګورئ، یعنی سمال لیټرز وګورئ او کیپیټل لیټرز دواړه زده کړئ. نو راځئ چې مخکې ځو. اوس چې کوم د منځ په دوه کرښو کې لیکونکي حرفونه دي هغه 14 دي. A C E I M N O R S U V W X Z. په پورتنۍ درې کرښو کې لیکونکي حرفونه 6 دي. B D H K L T. په څلورو کرښو کې لیکونکي حرف صرف یو F دی. په لاندې درې کرښو کې لیکونکي حرفونه چې کوم دي هغه 15 دي. G J P Q Y. ډېر خلک د انګریزي د خراب خط شکایت کوي، کوشش هم کوي خو بیا هم کامیابی نشي حاصلولی. خو د خوشحالۍ راز څه دی؟ آیا تاسو له دې راز نه واقف یئ؟ د انګریزي رسم الخط رومن دی. رومن ډېر سټایلیش ژبه ده. د دې لیک څه اصول دي؟ د دې حرفو غټوالی کمیږي زیاتیږي. تاسو دا مشق وکړئ چې کوم حرف په 2 یا 3 لاینونو کې لیکلی شئ. لومړی 4 لاینونه والا الفاظ مشق وکړئ. کله مو چې پرې لاس ښه بلد شي نو بیا به د یو لاین په کاپي هم لیکل کولی شئ. دا مشق تاسو شروع کړئ. په مشق کولو به تاسو ووینئ چې ستاسو لیک ښه شو او د 4 کرښو والا کاپي کې یوه صفحه روزانه لیکئ. دا ښه کار زده کړئ، په هر عمر کې کیدای شي. صرف د مضبوطې ارادې ضرورت دی. دا ښه لیک مهم شروع کړئ. زموږ نیک خواهشات تاسو سره دي. په انګریزي کې واولز او کانسوننټ دوه قسمه دي. اوس دلته واولز او کانسوننټ د مختلف تلفظونو په باره کې ښودنه کولی شي. په انګریزي کې 15 حرف علت واولز دي او صحیح حروف کانسوننټ 21 دي. دا حروف داسې دي: A E I O U. دا واول شول 15 دي. او کانسوننټ B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z. 15 واولز دي او 21 چې کوم دي دا کانسوننټ دي. د انګریزي د کانسوننټ تلفظ زده کړئ. B ب، C سین، D ډال یا دال، F ف، G ګاب یا جیم، H ه، J جیم، K کاف، L لام،
M میم N نون P پ Q قاف R ر S سین T ټ W واو V واو X Y ی Z زایا ضاد. ګران دوستان تاسو دا تلفظ زده کړئ انشاءالله ډېره زیاته فایده به درکړي او یاد یې هم کړئ. ګران دوستانو اوس راځئ چې سایلنس الفاظ یعنی خاموش الفاظ زده کړو. په انګریزي ژبه کې ځینې الفاظ خاموشه یعنی بې اوازه سایلنټ وي چې لیکلی خو شي مګر لوستی نشي او د دې زده کوونکي دپاره یو مسله لکه فار اګزامپل کام چې کوم دی دا ویل کېږي ږمنځ ته دا بلل کېږي کمب خو نه د بي دلته سایلنټ دی دا کم بلل کېږي. داسې د بل چې کوم دی دا ډمب دا ډم نه بلل کېږي د بي چې کومه ده دا سایلنټ دی دا ډم بلل کېږي. تم لیم د لیم معنی ده ګډ ټام معنا مقبره ډاوټ شک دا چې کوم دی په دا کې بي سایلنټ ده. اوس به تاسو ته معلومه شوي وي کام او ډم وغیره نمبر 2 معروف خاموش تلفظ صحیح دی او مکمل تلفظ. د انګریزي ډېر الفاظ داسې دي چې ځینې حروف ویلی نشي خو لیکلی شي خو په انګریزي کې واولز او دا سایلنټ لیټرز داسې ګډوډ ولري چې لیکلی یو شان شي او ویل بل شان شي. د دې ګڼ وجوهات دي. یو وجه یې روایت دی چې انګریزان د روایت پابندي کوي. دویمه وجه یې دا ده چې انګریزي ژبه د نورو ژبو کوم الفاظ چې پور کړی دي نو هغه یې سره راخیستي دي او سره تلفظ یې راخیستي دي نو که تلفظ یې بدل شوی دی خو حجي په خپل ځای پاتې دی. انګریزان خپل پخوانی طرز تحریر نه پرېږدي. د هغوی دا وینا تر مخه د دې په بدلولو په د معنو او مطلبونو محل راپرېوځي. پېژندل نو دا نونه جوړ شوی دی نالج. دې کې KWDE څلورو حرف خاموشه دي. د دې نه بیا جوړیږي اکنالجمنټ چې پکې د A C په یو ځای کولو د کاف اواز پیدا شي. لږ فکر وکړئ که چیرې نالج ولیکلی شي نو څنګه به لګي. د دوی وینا ده چې دا لفظ به څنګه په خپل اصل هیئت کې باقي پاتې شي او له کومې ځمکې نه به ژوند اخلي. بیا به د ژبې د الفاظو ذخیره خوره شي. ځکه نو دا ومنئ چې په انګریزي کې خاموش یا سایلنټ لفظونه دي. بیا نو په دې د پوهېدو او د دې د ویلو مشق وکړئ. تاسو ته به محسوسه شي چې قدم په قدم به د دې سره ستاسو پېژندګلو وشي. آیا د لفظونو لومړی حرف هم سایلنټ یا خاموش وي؟ الفاظ ووایئ تلفظ یې یاد کړئ. انر ویل کېږي عزت ته په دا کې ایچ چې کوم دی دا سایلنټ دی. نمونیه ده په دې کې پی سایلنټ دی. رایټ لیکل. نیټ جنګي جهاز ته ویل کېږي په دا کې جی سایلنټ دی. اور ګینټه ایچ په دې کې سایلنټ دی. سایکالوجي نفسیات. نالج معلومات. مونږ ولیدل چې د لفظونو کې د لومړي حرف تلفظ نه کېږي. اوس د دې لفظونو تلفظ وکړئ. ران نو نیټینګ پام. اوس وګورئ چې په نیټینګ کې د کې او دویم د ټي تلفظ ادا نه شو. په ویلو کې نیټینګ راغلو. دغه رنګ پام کې ال خاموش سایلنټ دی. ګران دوستانو اوس دغې ته وګورئ د سی په کوم ځای کې سایلنټ دی ډي په کوم ځای کې سایلنټ دی. نو راځئ سی ته وګورئ. سینټ ساینس سینټ ویل کېږي اتر ته. ساینس سین ویل کېږي ننداره ته. اوس ډي ته وګورئ. ساین نشان ډیزاین طرز یا طریقه. ریزاین استعفا پرېښودل. ایج آنر عزت
په دې ځای کې چې کوم دی اچ سایلنت دی او ګنټه thumbs knock ډبول knife چاقو not غوټه دلته وګورئ چې په کوم ځای کې ال سایلنت دی palm ورغویه تلی calm آرام half نیم کاف سخی دلته وګورئ autumn منی یا خزان hum ذریعه calm قلم په دې ځای کې چې کوم دی ان سایلنت دی ټیته وګورئ hasten تلوار کول listen اوریدل often اکثر یو د یو سایلنت کول guard څوکیدار guess اندازه guest میلمه W ته وګورئ wrong غلط answer جواب sword توره to remember په پخواني دور کې د انګلو سیکس په زمانه کې night third cough enough وغیره الفاظو کې د جی ایچ پورا اواز شامل و په رومن اثر کې یا خو د جی ایچ تلفظ ختم شو یا د جی ایچ اواز اف شوی دی کاف انف هم د دغه شان کله کله یا نیف سوار غوندې ویلی شول وروستو نایف نه سورد وغیره جوړ شول دغه رنګ مونږ وینو چې فبروري او امپورټنټ ویلی شي هر خاموش ساتي د دې مطلب دا دی چې حروفو په ویلو کې آسان شي اوس د ډیټ کیسه واورئ چې دا د بی څنګه حذف شو په انګریزي کې دا لفظ ډیټ له فرنچ نه اخیستی شوی دی نو تلفظ یې شو ډیټ وروسته هغوی ولیدل چې په لاتیني ژبه کې ډیبیټیم اصل لفظ دی چې ورنه ډیټ اخیستی شوی و هغوی ډیټ سره د بنیادي تعلق تړلو په وجه د بي اضافه وکړه نو د هغه وخت نه ډیبیټ لیکلی شي او ډیټ ویلی شي همدا کیسه د ډیبیټیم ډاوټ او ریسیپټم په باره کې دا لیکلی داسې شي او ویلی دا ډاوټ او ریسټ شي په بنیادي توګه د ټولو سایلنټ حرفونو وجه همدغه ده نمبر 1 یا خو د بدل شوو شکلونو نه ماخوذ دي بیا د تعلق پیدا کول دپاره ورسره اصل لفظ وتړلی شو او د وینا مطابق کړی شو او چې کوم تلفظ و هغه باقي پرېښودی شو نمبر 2 یا لومړی تلفظ سخت و د اسانتیا په خاطر وروستو نرم تلفظ د زوړ ځای واخیستو ګرانو دوستانو دا و الفابیټ سایلنټ ورډز کیپیټل لیټر سمال لیټرز نو اوس راځئ چې د ډبلیو فیملی ورډ زده کړو واټ د واټ معنا ده څه فار ایگزامپل what do you want ته څه غواړې I want a glass of milk زه یو ګلاس پی غواړم میلک ویل کېږي پی ته I معنا زه want غواړم بل اگزامپل ته وګورئ what are you writing ته څه لیکې I am writing a letter زه یو خط لیکم what do you want to say ته څه ویل غواړې nothing هیڅ نه what is your name ستا نوم څه دی I am محمد خالد زما نوم محمد خالد دی what is your father ستا پلار څه کار کوي he is an editor زما پلار ایډیټر دی what's your mother دا what is مختصر شکل what's دی دواړو شکلونو صحیح دي د دواړو مطلب څه دی جوړیږي لومړی په لیکلو کې راځي د اصلي شکل دی دویم په وینا کې د لومړی شرط فارم دی په وینا کې اکثر what's لوستی شي I په وینا کې I have
مختصر شکل دی. She is a housewife. She is a housewife. زما مور د کور کار کوي. What are you doing these days? ته نن سبا څه کوې؟ I am studying these days. I am studying these days. زه نن سبا سبق وایم. What have you seen in Lahore? What have you seen in Lahore? تا په لاهور کې څه ولیدل؟ I have seen the مینار پاکستان. I have seen the مینار پاکستان. ما مینار پاکستان لیدلی دی. What did you write to your father? What did you write to your father? تا خپل پلار ته څه ولیکل؟ I wrote to him about my results. I wrote to him about my result. ما ورته د خپل نتیجې په باره کې ولیکل. What was she doing in Karachi? هغې په کراچۍ کې څه کول؟ She was teaching in a primary school. She was teaching in a primary school. هغې په پرایمري سکول کې استاده وه. راځئ چې د هو استعمال زده کړو. هو معنا د پښتو کې څوک. For example, who are you? Who are you? ته څوک یې؟ I am Pakistani. I am Pakistani. زه یو پاکستانی یم. Who are they? Who are they? هغوی څوک دي؟ They are my relative. They are my relative. هغوی زما خپلوان دي. relative ویل کېږي خپلوان ته. Who sang the song? Who sang the song? سندره چا وویله؟ انعام sing it. انعام sing it. انعام وویله. Who will go the market? Who will go the market? بازار ته به څوک ځي؟ I'll go. I'll go. زه به ځم. Who can do this work? Who can do this work? دا کار څوک کولی شي؟ نشاد can do it. نشاد can do it. نشاد یې کولی شي. Who is the owner of this house? Who is owner of this house? د دې کور مالک څوک دی؟ My father owned it. My father owned it. دا زما د پلار کور دی. How. د how معنا ده څنګه یا څه ډول. How does he go to school? How does he go to school? هغه سکول ته څنګه ځي؟ یعنی څنګه پکې راغله. How does he go to school? هغه سکول ته څنګه ځي؟ He goes to school by bus. He goes to school by bus. هغه په باس کې سکول ته ځي. How is your father? How is your father? ستا پلار څنګه دی؟ He is not feeling well. He is not feeling well. هغه ټیک نه دی. How did you go to Lahore? How did you go to Lahore? ته لاهور ته څنګه لاړې؟ I went to Lahore by train. I went to Lahore by train. زه په ریل ګاډي کې لاهور ته لاړم. How did you return? How did you return? ته څنګه بیرته راغلې؟ I returned by bus. I returned by bus. زه په باس کې بیرته راغلم. How was your health in Quetta? How was your health in Quetta? په کوټه کې ستا صحت څنګه و؟ I was quite fine there. I was quite fine there. زه بالکل روغ جوړ وم. How old is your son? How old is your son? ستا د زوی څومره عمر دی؟ He is 12 years old. He is 12 years old. هغه د 12 کالو دی. Which. د which معنا ده کوم یا کوم یو. راځئ چې اگزامپل ته وګورو. Which song did you refer نورجهان or نهید اختر? Which song did you refer نورجهان or نهید اختر? ته کومه سندره خوښ کړې؟ د نورجهان کا د نهید اختر. I like what you have liked. I like what you have liked. زما خوښه ده چې کومه ستا خوښه ده. Which book are you reading? Which book are you reading?
ته کوم کتاب لولې؟ It is the novel which I borrowed from you yesterday. It is the novel which I borrowed from you yesterday. زه ناول لولم چې پرون مې تانه وغوښتی وم. Which is your favorite book? Which is your favorite book? ستا د خوښې کتاب کوم یو دی؟ My favorite book is the Holy Quran. My favorite book is the Holy Quran. زما د خوښې کتاب قرآن پاک. Which film will you see on Sunday? Which film will you see on Sunday? ته به د اتوار په ورځ کوم فلم ګورې؟ I might see Chorian. I might see Chorian. زه به بنګړی فلم ګورم. By which train will you go to Karachi? By which train will you go to Karachi? ته به په کوم ګاډي کې کراچۍ ته ځې؟ I shall go to Lahore by Shalimar Express. زه به په شالیمار ایکسپریس کې کراچۍ ته ځم. ګران دوستانو د وین معنا ده کله، څه وخت یا کوم وخت. نو راځئ چې اگزامپل ته وګورو. When do you revise your lesson? When do you revise your lesson? ته خپل سبق کله ګردنوې؟ یعنی وین پکې استعمال شول، کله یې ګردنوې. In the morning. In the morning. سهار کې. When are you coming to us? When are you coming to us? ته زمونږه ځای ته کله راځې؟ To be frank, I shall only come when I get time. To be frank, I shall only come when I get time. که رښتیا درته ووایم نو هله به درځم چې وخت راته ترلاسه شي. When did you meet Tahir? When did you meet Tahir? ته طاهر سره کله ملاقات وکړو؟ It was last Saturday when he come to Chunyan. It was last Saturday when he come to Chunyan. زما ورسره تېره هفته ملاقات شوی و کله چې هغه چونیان ته راغلی و. When will you finish with your work? When will you finish with your work? ته به کار کله ختموې؟ I'll finish with it within a fortnight. زه به یې په 15 ورځو کې ختم کړم. Where. د where معنا ده چېرته یا چېرې یا کوم ځای. For example, where do you work? Where do you work? ته چېرته کار کوې؟ I work in a government office. I work in a government office. زه په یو سرکاري دفتر کې کار کوم. From where do you buy the books? From where do you buy the books? ته کتابونه د کوم ځای نه اخلې؟ From Khan Publishers, Peshawar. From Khan Publishers, Peshawar. زه خپل کتابونه د خان آرټ پبلیشرز پېښور نه اخلم. From where did you buy your suit? From where did you buy your suit? ته د سوټ چېرته اخیستی دی؟ From Anarkali Bazaar, Lahore. From Anarkali Bazaar, Lahore. په انارکلي کې مې اخیستی دی. Where will you go now, Ishfaq? Where will you go now, Ishfaq? اشفاقه ته به اوس چېرته ځې؟ I'll go back to my place. I'll go back to my place. زه به خپل کور ته بیرته ځم یعنی خپل ځای ته به ځم. Where can I get down? Where can I get down? زه چېرته کوزیدی شم؟ You can get down the mall road. You can get down the mall road. ته په مال روډ کې کوزیدی شي. Why. د why معنا ده ولې. For example, why do you drink milk daily? Why do you drink milk daily? ته هره ورځ پی ولې څښې؟ To maintain good health. To maintain good health. د خپل صحت د بحال ساتلو دپاره. Why are you sitting here? Why are you sitting here? ته دلته ولې ناست یې؟ I'm waiting for my friend Ishfaq. I'm waiting for my
Friend Ishfaq, زه د خپل دوست اشفاق انتظار کوم. Why didn't you write a letter to your mother? Why didn't you write a letter to your mother? تا خپل مور ته خط ولې ونه لیکلو؟ Because I didn't have time. Because I didn't have time. ځکه چې وزګار نشوم. To remember. د which او who د دې دواړو لفظونه د فرد معلومولو لپاره د who مطلب دی څوک او د which مطلب دی کوم یو یا کومه یوه. who د انسانانو دپاره استعمالیږي او which د ځناورو او بېسیه څیزونو دپاره استعمالیږي. اګزامپل ته وګورئ. Who is there? Who is there? هلته څوک دی؟ Who went to Lahore? Who went to Lahore? لاهور ته څوک لاړل؟ Who will come here? Who will come here? دلته به څوک راشي؟ اوس د which اګزامپل ته وګورئ. Which book is on the table? Which book is on the table? په میز باندې کوم کتاب پروت دی؟ Which book is mine? Which book is mine? کوم یو کتاب زما دی؟ Which is my pencil? Which is my pencil? زما پنسل کوم یو دی؟ Which is your dog? Which is your dog? ستاسو کوم سپی دی؟ د who او which یوه معنا بله همدا او هغه ده چې اصول یې هم هغه دي. د انسانانو دپاره who او د بېسیه او ځناورو دپاره which. لکه I missed the girl who is monitor. I met the girl who is monitor. زما د هغې جینۍ سره لیده کاته وشول چې مانیټره ده. The girl who is playing the piano is my sister. The girl who is playing the piano is my sister. هغه جینۍ چې پیانو غږوي زما خور ده. Select the book which you want. Select the book which you want. کوم کتاب چې ته غواړې غوره یې کړه. I have taken the things which I needed. I have taken the things which I needed. ما هغه څیزونه واخیستل چې ماته یې ضرورت و. ګران دوستانو امید لرم چې د WH فلمي چوپمادو په دا به تاسو پوه شوي وئ. اوس راځئ د سوالیه جملې جوړښت ګردان کړو. اوس د what او where وغیره لفظونو سره share, would, should, were, his, have, had, is, are, am, was, will وغیره د دې نه یوازې هم سوالیه جملې جوړیږي. What happened? What happened? څه وشو؟ Had you asked for me? Had you asked for me? آیا ته زه رابللی وم؟ May I go? May I go? زه لاړ شم. Are you coming? Are you coming? آیا ته راځې؟ Should I bring it? Should I bring it? زه یې راوړم. How are you? How are you? مزاج دې څنګه دی یا څنګه یې؟ Did you understand? Did you understand? پوه شوې؟ No, I didn't understand. نه جی پوه نه شوم. No, I didn't understand. Is the boss in? Is the boss in? آیا صاحب دننه دی؟ Who is it? Who is it? څوک دی؟ What is the matter? What is the matter? څه دی؟ Where is Tariq? Where is Tariq? Tariq چرته دی؟ Where were you? Where were you? ته چرته وې؟ When did you come? When did you come? کله راغلې؟ Will you do one thing? Will you do one thing? یو کار به وکړې. Is it holiday today? Is it holiday today? آیا نن تعطیل دی؟ Do you know? Do you know? تا ته معلومه ده؟ What's the reason? What's the reason? څه وجه ده؟ What is the matter? What's the matter? څه معامله ده؟ What is the trouble? What is the trouble? څه خرابي ده؟ Are you angry? Are you angry? آیا تاسو ناراض یې؟ How is the family? How is the
family. حال ویل مو په خیریت دی یعنی فیملی مو څنګه ده. What did you say? What did you say? څه مو وفرمیل یا مو څه وویل. What can I do for you? What can I do for you? زه مو څه خدمت کولی شم. What brings you here? What brings you here? څنګه مو تکلیف وکړو. What's your opinion? What's your opinion? ستاسو څه مشوره ده. Has he got a car? Has he got a car? آیا هغه سره موټر شته. Have you any business with me? Have you any business with me? ستاسو ما سره څه کار دی. Who is coming? Who is coming? څوک راځي. Whose the telephone number is this? Whose the telephone number is this? دا چا ټلیفون نمبر دی. When do you go to bed? When do you go to bed? ته کله ویده کېږې. Where shall we meet? Where shall we meet? موږ به چېرته وینو. How have you come back? How have you come back? ته بیرته څنګه راغلې. How have you come back? ته بیرته څنګه راغلې. Why have you dropped your studies? Why have you dropped your studies? تا سبق ولې پرېښودو. What are you looking for? What are you looking for? تاسو څه لټوئ. How are you? ستاسو حال څنګه دی. How is your mother now? How is your mother now? ستا مور څنګه ده اوس. How do you do? تاسو څنګه یې. ګران دوستانو ویډیو اوږده ده خو تنګېږئ به نه. انشاءالله فایده به درکوي. How are the children? How are the children? ماشومان څنګه دي. Which is the best hotel here? Which is the best hotel here? دلته تر ټولو غوره هوټل کوم یو. What's it? What is it? دا څه دي. Where is Sajid? Where is Sajid? سجید چېرته دی. What's news? What's news? څه خبره ده یا څه نوي معلومات دي. When do I see you again? When do I see you again? تاسو به زموږ ځای ته کله راځئ. When do I see you again? How old are you? How old are you? ستا عمر څه دی. How much did this coat cost you? How much did this coat cost you? په دې کوټ دې څومره خرڅ راغلی. How long will it take? How long will it take? څومره وخت به ولګي. Why do you trouble yourself? Why do you trouble yourself? تاسو ولې تکلیف کوئ. Why is the road closed? Why is the road closed? سړک ولې بند دی. What movie is on today? What movie is on today? نن به کوم فلم لګېدلی وي.